الله سبحانه وتعالى ذکر کول او غیر دول د غټ نعمت ته او د دې لاسه په انسان باندې بشمار انعامات نازلېږي د الله سبحانه وتعالى طرفنا بشمار نعمتونه رحمتونه برکتونه د الله ذکر د لاسه په انسان باندې نازلېږي او انسان ته په نصیب شي او د دې لاسه الله سبحانه وتعالى د انسان حفاظت کوي د مصیبتونو نه د سختونو چې کله د انسان جبه د الله سبحانه وتعالى په ذکر باندې همیشه لم دی د الله سبحانه وتعالى ذکر د دې زړه خوراک دی څنګه چې د بدن په خوراک باندې پای نو د شان د زړه چې د الله سبحانه وتعالى په ذکر باندې ژوند دی یو حدیث کې راځي د ابو موسی اشعری رضی الله عنه حدیث دی امام بخاری امام مسلم دوانو راوړی وی رسول صلی الله علیه وسلم وی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت یو سړی الله یادی یو سړی نه یادی د دوی مثال د ژوندي او د مړ دی لکه کم سړی چې الله سبحانه وتعالی یادی او د ذکر کوي د ژوندي دی ولې چې زړی ژوندي دی اصل شی په بدن کې هغه د زړه دی حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې په دې جسم کې یو ټوکړه ده کاغه برابر شونه ټول جسم برابرۍ او کاغه خراب شونه ټول جسم خرابي بیا یو هغه زړه د زړه د اندامونو بادشاہ دی نو چې زړه ژوندۍ بدن به ژوندۍ چې زړه دې مړ شونه تم مړی نو د زړه خوراک چې دی او څښاک چې دی هغه د ذکر کول دی د دې ذکر دلاسه د انسان د سترګې یخې شي او د زړه مطمئن شي د ذکر چې دی د ژوند ساه ده او موږ دې شوی د ذکر چې دی د ژوند ساه ده او د ساه ژوند دی په انسان کې اهم شی په بدن کې غسای چې د سای په حساب نه انسان د جلسای د لري کړه او ساه ختم شو نو د بدن او هر څه لړو ختم شو نو د شان د دې ژوند ساه چې دغه ساه او روح هغه د الله سبحانه وتعالى یادول چې الله سبحانه وتعالى یادو ته ژوند دی او د شان د روح ژوند چې دی هغه د الله سبحانه وتعالى یادول د دې سره د زړه مطمئن د الله سبحانه وتعالى یادول رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې وکړه سخت را سبب بلال رضی الله عنه بانګو بلال ارحنا بها یا بلال بلال موږ دمک به دي منځبانی څنګه د سترګې چې یخ شي رسول سترګې به یخې دي به منځبانی زړه مطمئن شي سخ حالات به برل والله بیاتکم الله بالقرآن کې سوي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الله وي هغه کسان چې ایمان راوړي وتطمئن قلوبهم بذكر الله د مؤمنانو زړونه مطمئن کیږي الله په یادولو سره د مؤمنانو زړه ګره په سندرو باندې ورغاز بالله یا په ټنګ ټکور باندې یا په نشو تماشو باندې مطمئن کیږي د مؤمن زړه چې مطمئن کیږي الله په یادولو سره مطمئن کیږي بیا الله سوی الا بذكر الله تطمئن القلوب یقینا خبردار الله وی د الله دی یادولو سره زړونه مطمئن کیږي کته څه د غواړي چې تاسو د زړونه مطمئن شي نو دغه لپاره بس کوي د الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوي د ذکر غټ فضیلت او غټ فائدہ ده چې الله سبحانه وتعالى به ته یادای او چې کله الله سبحانه وتعالى یادولي او ست تذکرې کوله نو ته به چرته ځای نشي دی وایي ایمان او یقین دی چې الله سبحانه وتعالى د چا تذکرې کوي یادای نه د سره چرته نه ځای کی الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله سبحانه وتعالى ما يدوي زبتاسو یادو فاذكروني اذكركم ما يدوي زبد یادو ډېر خلک په مصیبتونو کې چې کله پساو شي ډېر منډو خو مصیبت نه ختمي یا مسلې نه ختمي لا جون ټول د مسلونو ډک
دغه یو غټه وجه دی چې دې سړي چې ته په راحته کې الله سبحانه وتعالی نه یاد کړی، الله یې نه یاد کړی، چې الله نه یاد کړی الله یې نه یادوي. ځکه یو حدیث کې درځي چې یو سړي کې بې دیني عامه شي، د الله سبحانه وتعالی ذکر نه غافل شي، نو بیا الله سبحانه وتعالی پروا نه کوي چې به کومه کنده کې مردارېږي هلته دې مردار شي. او چې کله الله دې یو سړي پروا پرېښوده او هغه یې نه یادو، نه تاسو یې ما ته ده ووایئ یا ما ته یو طریقه وښایي چې دا سړی به څنګه کامیابي، دی به د مصیبت او د سختو نه څنګه وځي، که تاسو ته یو طریقه معلومه موږ ته وښایي. والله العظیم چې الله یې نه غواړي او الله یې د مصیبت نه نه وباسي او الله پرې راحت نه راولېږي، که دا ټوله دنیا یو شي او دې سړي له فایده نه شي ورکولی. د هغې دپاره لازم دی چې ته د الله سره رابطه کوې، ته الله یادوه الله به ته یادوي. بیا خاص کر په راحت کې الله ډېر یادوي، په سخته کې به ته یادوي. حدیث کې راځي تعرف الى الله فی الرخاء، الله سبحانه وتعالی په راحت کې پیژنه یادوي، ته په سخته کې یادوي. زم چې دغه کافي ده چې یو سړی الله سبحانه وتعالی تذکره وکړي، بس دا کافي ده. کنه حدیث کې راځي ډېر عجیبه حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه، اوږد حدیث دی او ټول به ووایو چې فایده موږ ته میلاو شي. ابو هريره حدیث دی او په صحیح مسلم او امام ابن ماجه، امام احمد بن حنبل رحمهم الله دې ټول راوړی. وی رسول صلی الله علیه وسلم وی من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. چې چا د خپل رور نه مؤمن مسلمان رور نه د دنیا په سختو کې یو سخته لرې کړه، هغه سره مرسته وکړه، د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی د آخرت په سختو کې یو سخته نه لرې کوي. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. یو سړي باندې سخته د مصیبت پې دی یا په یو سړي باندې ستا قرض دی او هغه تاله نشي درکولی، تا د ده لپاره اسانتیا پیدا کړه، اسانتیا یې داسې پیدا کړه چې قرض ورته معاف کړو. دا یو طریقه ده. دویمه طریقه ده ټیم دی ورله ورکړو. درېیمه طریقه ده لږ دی ورته معاف کړو، صحیح څه دی ورته معاف کړه. الغرض یو سړي باندې سخته تا دې سخته کې ورسره منډه ووهله او اسانتیا ورته ستا د لاسه الله پیدا کړه، نه په بدله کې به څه کېږي؟ یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة. دنیا او آخرت مسلې به ورته الله اساني کړي، دنیا او د آخرت ټولې مسلې به ورته الله اساني. ومن ستر مسلما، او چا چې په مسلمان باندې پرده راواچول، یو مسلمان عیب ورته معلوم شو، یو مسلمان ګناه ورته ښکاره شو، یو مسلمان کمی ورته پیدا کړو. کمی په هر چا کې ده، په ما کې هم شته، په تا کې هم شته. ځینې بعضو خلکو دریان شي د یو کس تذکیره به راولي، یاره وایي هغه ته وګوره وایي دې چله کوي، نو ولې تا کې ګناهونه نشته. والله العظیم د الله شکر وباسئ چې موږ باندې دا پردې چې ولې دا پردې چې ته اوچتې شوې او په دې تندي باندې زموږ د ګناهونه لیکلی وي، دا به لیدلی زموږ به څه حال چې هر سړي په تندي لیکلی وي چې ده دا ګناه نن کړې ده. ته به ژوند تېر کړی، ته د خلکو په منځ کې پاتې شوی. حقیقت الله سبحانه وتعالی ته معلوم دی د هر انسان، خو موږ په ظاهره کې یو بل باندې څه نه یو له پاسه نه که بالفرض موږ ته څه ښکاره شي او مسلمان کمزوری دی، انسان کمزوری، نو بیا په هغه باندې پرده راواچي، پټ به یې کړي. د په هغه وخت کې چې د پټول نقصان نه ورکوي. ځینې سړی دي چې هغه پټول نقصان ورکوي، لکه یو سړی دی په معاشره کې د چرسو د هیروینو تجارت کوي، ته به باندې پرده راچولي. یو سړی زناکار دی، والعیاذ بالله فحاش انسان دی، په ده باندې پردې نه راځي، الله وایي چې پرده پرې راواچوي، نه، پرده په پایله راځي چې کله دا نقصان نه ورکوي پرده راچول په ده باندې، نه دی به توبه وباسي، خپله ګناه به پرېږدي. نو چا چې مسلمان باندې پرده راواچوله په دنیا کې، الله سبحانه وتعالی به څه کوي؟ ستره الله فی الدنیا والآخرة. الله به په دنیا کې هم پرده ساتي او په آخرت کې هم برقراره ساتي. حدیث کې راځي چې کله د انسانان د الله سبحانه وتعالی په ځي حساب کتاب له، نو الله سبحانه وتعالی به ورته ګناهونه رایادوي دواړو ته، که مجرم دی او که جنتی دی، که جهنمي او که جنتي دی. خو هر یو ته الله سبحانه وتعالی دا خبره ښیي چې دا د ګناهونه دي کړي. نو بیا به د کافر نه تپوس کوي چې ولې دي کړي، او د جنتي نه به تپوس نه کوي چې ولې دي کړي. ځکه چې الله چاته وایي چې ولې دي کړي دي، نو دا ګارنټي دی دا سړی جهنمي دی. چې کله الله وایي چې ولې دي کړي، والله العظیم که یو سوال الله زموږ نه وکړو چې ولې دي کړي، بیا موږ جهنمیانو دي کې څه شک نشته. خو مسلمان ته الله صرف دی جنتي ته الله صرف رایادوي چې ګوره داسې دي کړي، داسې دي کړي، داسې دي کړي. بیا به ته الله وایي په دنیا کې مې د باندې پرده اچولی، نن مې د باندې اچولی زه هغه پرده چې کوم په دنیا کې ده هغه په آخرت کې مو ساتلی شو. او دا بل چې کوم دی
الله سبحانه وتعالی به توی په دنیا کې زیاده ګناه وکړي ولې دې کړي الله به خلکو مخکې وشرموي پرده به دې اوچته کړي او ټولې دنیا ته به ښکاره کړي ټول خلکو ته به ښکاره کړي والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه او الله د خپل بنده په مرسته کې لګي کله چې یو بنده د بنده په مرسته کې لګي خوږی خبري والله لازم چې دا حدیث سړی د عربي متن سره یاد کړي او به د ترجمه یاد کړي او به د زړه کې ساتي ځان سره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه توس دی ورور سره لګي منډه وي په مصیبت کې په سخت کې او ته کوشش کوي چې دنه د سخت کم شي د مصیبت په کم شي الله سبحانه وتعالى لګي تانم سخت لري کې مصیبت لري کې بیا مخکوي ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما او څوک چې ځان له ولار ولټي یو لار ځان له ونیسي او په دې لار باندې ځان له علم لټي یو سړی دې لار راټینګي کی چې باغی باندې علم لټي سهل الله له به طريقا الى الجنه الله د جنت لار اسانه کی دغه ټول لپاره زیره کته سو د خپل طریقه برقرار وساتل او دلته راځي د علم زده کولو لپاره د لار تاسو راټینګ کړي دي لپاره چې بس باندې پوه شي په قران او حدیث باندې د دې لارې د لاسه الله سبحانه وتعالی تاسو ته جنت لار اسانه بیا مخکې او دا مقصد د حدیث کې حدیث خو ګد مله فائدې لپاره ټول ذکر مخکې سوی وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله او هر کله چې یو قوم د الله په کور کې راجمع شي او دې ته به سوچ کوئ چې سړی په درس کې نه شي یو سړی د الله دین زده کوي او د الله په جومات کې نه شي لکه تاسو چې نه شي دې ته به سوچ کوئ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله یو قوم د الله په کور کې راجمع شو څه لپاره راجمع شو قیسو تاویل او ماویل کوم څه لپاره نه يتلون كتاب الله د الله کتاب لولي ويتدارسونه بينهم او خپل منځ کې د الله سبحانه وتعالی د کتاب او د دین د یو بل تخید دی تعلیم کوي بازناشتي زکی نو بازناشتي خی د یو ترتیب روان دي کیږي بس الا نزلت عليهم السكينه د الله سبحانه وتعالی طرفنا به یو خاص سکینت او اطمینان او سکون د دې په زړونو کې نازلي د تجربه خبره کله چې یو سړی د الله سبحانه وتعالی دین ته کې د زړه بل شي مطمئن شي او دته به په زرګاو په لکاو په سونو جاخي به غدنه غار سیر شي چې بزړه باندې یو قسمه سکینت نازل شي او خاص سکینت او اطمینان د الله سبحانه وتعالی طرفنا نازلي وغشيتهم الرحمه او الله سبحانه وتعالی د کسان په خپل رحمت کې ډوب کې مهرباني یوازې دا مهرباني زم کافی ده چې ته خو شه د کسانو ته وګورې او څوک د دې او څوک غب شپ لګي څوک بازارونو کې ګرځي څوک څه کوي او تل تناسي د رحمت کافی ده د مهرباني کافی ده وحفتهم الملائکه او ملائکه راشي د وزیر غړولي او په دوی له پاسه چې ټول راجمع شي وذكرهم الله في من عنده او الله سبحانه وتعالى دخل کو تذکر په اسمانونو کې کوي الله یادي ولې چې دوی نستي الله یادي چې کله دوی د الله ذکر کوي الله د دوی تذکر په اسمانونو کې د ملائکو په منځ کې کوي چې ګوره بندگانو ته دنیا بس کې خدای دې یاد او دوی بس کې یادي ګوروت خلق بس غم کې دوی بس غم کې به رسول حدیث په اخر کې وي د عجیب خبره ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او څوک چې د عمل د لاسه شاته پاتې شو رسول سموي نسب د لاسه مخکې نشي تللی دا ډېره فایدمنه خبره څوک چې د عمل د لاسه شاته پاتې شو نسب د لاسه مخکې نشي تللی والله لازم که هر چا زوی او که هر نسب واره او که ډیر مالدار او که ډیر طاقتور او که پښتوني کو پنجابي او که بنگالي او که سعودي او که امریکن دی او که هر څوک چې عمل د سره نه مخې ته نشي تللی مخې ته تله دا په عمل باندې کې الله سبحانه وتعالی موږ ته عمل نصیب کړي